د پخوا د زمانې یو ذکر دی چې په هغې کې یو لوار و او د هغه یو زوی و. نو دا زوی خپل پلار ته وویل چې پاپا مال یو ښایسته غونډه چاړه جوړه کړه. نو دا پلار ترې تپوس وکړي چې بچیا دا راته ووایه چې ته په چاړه باندې څه کوې. دا زوی ورته ډېر منت وکړي چې پلاره مال یو ښایسته غونډه چاړه جوړه کړه او چې دا ډېره زیاته تیره وي. نو دا پلار ترې ډېر زیات تپوس وکړي چې ته په چاړه څه کوې. خو دا بچی ورته څه ګول مټول جوابونه ورکړي. خو خیر دا پلار یې مجبوره شي او خپل د دې زوی دپاره یو ښایسته غونډه تیره چاړه جوړه کړي. دی چې څنګه چاړه جوړه کړي د زوی په لاس کې ورکړي. دا زوی دې پلار ته وایي چې پلاره ماله د باچا لور وغواړه که نه په دې چاړه باندې تا زه حلالوم. دا پلار ورته وایي چې بچیا دا ته زما سره څه مزاح کوې. دا زوی ورته ووایي چې پلاره دا مزاح نه دی، زه تا ته رښتیا وایم، ته لاړ شه د باچا لور شهزادي سره زما واده کراو که نه په دې چاړه باندې درنه په دې ځای کې دا سر کوزوم. دا پلار عجز ډېر ویریږي چې یاره که په باچا پسې ځم نو باچا رانه سر لر کوي او که په باچا پسې نه ځم نو په دې ځای کې رانه دا زوی سر لر کوي. دی ډېر زیات پریشانه شي. دی وایي چې راشه د دې زوی د لاسو نه مرم، د دې نه ښه دا ده چې باچا مې مړ کړي. که باچا مې مړ کړي نو یو نوم خو به مې وشي چې یو لوار د باچا لور غوښته او باچا د هغه لوار نه سر لر کو. په سبا له دا لوار چې کوم وي دی لاړ شي په باچا پسې او باچا ته ووایي چې باچا صاحب زه ستا په لور رښتې له راغلی یم خپل د زوی دپاره. باچا چې کله دا خبره واوري د هغه په پوره بدن کې اور ولګي او هغه ډېر زیات غوسه شي. هغه وایي دا اړه خو مې وایي چې اوس جلاد ته حکم وکړم او ستا نه دا سر په دغه ځای کې لر کړم. خو باچا چې کوم وزیر وي هغه ډېر زیات هوښیار وي او ډېر زیات سیاڼه وي. هغه دې باچا ته وایي که باچا صاحب که چېرې تا ردنه په دې ځای کې سر لر کړو نو یو خو به ستا بدنامي وشي او بل به دې عوام کې ته ډېر زیات وغورځېږي چې یعنې د یو غریب لوار نه د سر لر کړو. دې باچا ته مشوره ورکړي چې موږ به دته داسې یو شرط کېږدو چې دی به هغه شرط نشي پوره کولی. نو په دې طریقه به موږ د ده نه خلاص شو او دی به په خپل لاره باندې واپس لاړ شي. نو دا باچا دې وزیر ته ووایي چې ټیک ته خو ته دته داسې څه شرط یاد کړه چې دی هغه شرط نشي پوره کولی. نو دا وزیر راپاڅي او دې لوار ته ووایي خانه د باچا لور خو به موږ تاله درکو، خو ته یو داسې کار وکړه چې په دنیا کې چې دا څومره وخت تیر شوی دی چې په دومره وخت کې دا کار نه چا کړی او نه چا لیدلی او چې دا څه عجیبه غونته کار وي. دا لوار چې دا خبره واوري دی ډېر زیات خوشحاله شي او د باچا د محل نه بهر راوځي او د الله پاک لاک شکر ادا کوي چې شکر دی چې باچا رانه په دې محل کې سر لر نه. بل طرف ته چې دی کله کور ته راورسي نو دا زوی ترې تپوس وکړي چې پاپا څه چل دی وکړو، تا د شهزادي لاس زما دپاره وغوښته که نه. دا پلار یې ورته ووایي بچیا چې زه تللی وم په شهزادي پسې، خو د هغې پلار زموږ ته مخې ته یو داسې شرط کېښودو چې دا شرط څه ماته ناممکنه ښکاري. دا زوی ورته وایي که هر څه شرط یې خو ته ماته دا شرط ووایه. دی ورته ووایي چې باچا څه نوی طریقه کار غواړي. دی ورته ووایي چې ټیک ته راځه موږ به څه نوی کار زده کړو. دا پلار او زوی روان شي. دوی په ځنګل کې روان وي. نو په دې ځنګل کې یو جادوګر وي چې هغه اور بل کلی وي او دې اور ته خپله خپه ایښودل وي او په دې له پاسه یو نغری پروت وي، په هغې کې تیل وي، هغه سم خوټ کېږي او دې کې پکوړې پخېږي او دا جادوګر دا پکوړې را اخلي او دا خوري. دا پلار او دا زوی چې دا ویني دا منظر ته ډېر زیات آریان شي. ده په اړه کې سوچ وکړي چې داسې کار خو به باچا نه چېرته لیدلی او نه به یې ویني، خو راشه چې دا کار زده کړو. نو د دې هلک دا پلار د جادوګر ته ووایي چې ای د الله بنده ته زما دا زوی د ځان سره شاګرد کړه چې هغه هم دا چل زده کړي. خو دا جادوګر درته ووایي چې ته مخې ته ورشه، زما استاد دی او ما ته اجازت نشته چې زه ستا زوی د ځان سره کېږدمه. دا پلار او زوی د دغه ځای نه روان شي. دوی چې مخې ته لاړ شي چې وګوري د یو بړ د ونې د لاندې یو بل جادوګر ناست وي، هغه هم دغسې اور بل کړی وي او خپله خپه یې ورته ایښودي او د ده په دې خپه باندې اور بلېږي او دا کړی ښه تیل ښه سره وي، خو دی په دغه ځای کې ځلوبی وي، هغه پخی او خوري او پلار او زوی د ځان سره سوچ وکړي چې واه دا خو دغه تیر شوي کار نه هم څه عجیبه غونته کار دی. دا پلار یې دې کس ته ووایي چې ای د خدای بنده ته زما دا زوی د ځان سره دلته کې شاګرد کا. دا کس ورته ووایي چې نه ته مخې ته ورشه، هلته کې زما استاد دی او ما ته د شاګرد د ایښودو ضرورت اجازت نشته، ته لاړ شه مخې ته که زما استاد ستا زوی د ځان سره کېښو خو ډېره ښه ده. دا پلار او زوی د دغه ځای نه بیا مخې ته روان شي. دوی چې لاړ شي لږ مخکې هلته کې د بیرې یوه ونه وي او په هغې کې ځای په ځای ښایسته بیرې پرتې وي. دا پلار او زوی چې مخې ته ورشي چې
وګوري په هغه کې یو کسي او چولې ته خپله خپه ورکړې وي او د ده د ګوتې نه اور بلیږي او له پاسه یو کړی پروت وي په هغه کې د ګني شربت وي او د هغې نه دی ښایسته ښایسته ګوړې جوړی او دغه ګوړې خوري. د پلار او زوی چې کله دا منظر ویني د دوی ډېر زیات آریانه شي چې یاره دا خو دغه دوو کارونو نه هم ښه دی. دی په دې کس پسې راشي او ده ته ووایي چې ای د الله بنده ته زما دا زوی د ځان سره شاګرد کا. دا کس ورته ووایي چې ټیک ته. دی وله یو چابي ورکړي، ده ته ووایي چې ته ورشه په هغه مخامخ کمره کې خپل دا زوی بند کا. دی په خوشحالۍ د ده نه دا چابي والي او دی لاړ شي خپل زوی په مخامخ کمره کې بند کړي او واپس کې ورته د بهر نه د کمرې ته ټاله ووایي. دی چې کله کور ته ځي نو دا جادوګر ده ته اواز وکړي چې ای خانه دی خو راشه. د ده نه دا چابي واخلي او ده ته ووایي چې ته به د خپل زوی معلومات لپاره یو کال بعد راځې، د دې نه مخکې به نه راځې. دی ورته ووایي چې ټیک ته دا خبره مې خوښه ده. بل طرف ته د هلک په دې کمره کې اخوا او دېخوا ځي چې ما به سوکره وباسي او ما له به څه خوراک له راکړي. په دې کې د سحر نه ماښام شي. د هلک ډېر زیات پریشانه وي خو چې دی کله چارو طرف ته په دې کمره کې نظر دوړاو کوي نو د ده وینه وچه شي او دی ډېر سخت ویریږي، ولې چې په دې کمره کې د هاون نه سم ډېر شی اډوکي پراته وي. یعنې په دې نه مخکې په دې کمره کې ډېر کسان بند شوي دي او هغه د جادوګر مړه کړي دي. دی ډېر زیات سخت ویریږي او په ژړا شي چې زما د پلار سره او زموږ سره د کس دوکه وکړه، ولې چې د دې نه مخکې هم د په دې کمره کې ډېر کسان بند کړي دي او هغه مړه شوي دي. دی وایي چې د څو پورې زما ساه چلیږي تر هغه پورې زما سره چانس دی. دی ناسي او په ژړا جاړي، ولې چې بل طرف ته د دې کمرې نه د وتو څه لاره نه وي. په دې کې ډېر زیات اډوکي وي. دی یو اډوکي باندې نظر شي چې دا ډېر زیات تیز وي او تیره وي. دی دا اډوکي راواخلي او یو دیوالي په هغې باندې په کنلو باندې شروع کړي. یو دوه ورځې بعد دی په دې کې دومره سورې وکړي چې په هغه کې یو انسان خفه کلاره بل طرف ته وتی شي. دی لږ خوشحاله شي چې زه شکر دی اوس خو به څه خوراک ته میلاو شي چې زوره د دې ځای نه وتښتم. دی چې وګوري مخامخ بله کمره وي او دا ډېره زیاته ښایسته وي او سجاو شوي وي. په دې کې د ریشمي څادرې وي او ډېره عجیبه طریقې سره تیاره وي. دی چې نظر شي د دې هلک د کمرې د سوري نه راوځي مخامخ یو پالنګ وي. د ده چې په دې جنۍ باندې نظر شي دا جنۍ اوده وي او دا چې ساه اخلي د هغې نه محسوس کېږي ده ته دا پته ولګي چې دا څوک جنۍ ده او ژوندۍ ده او دا جنۍ څه ډېره زیاته ښایسته وي. دا هلک دې ته ډېر ټیم په ننداره وي چې دا دومره ښایسته جنۍ په دې کمره کې څه کوي. په دغه کې په لږ ساعت کې د دې جنۍ دا سترګې هم کولاوه شي. دا جنۍ د دې هلک نه ویریږي او د هلک د دې جنۍ نه ویریږي. د هلک وایي چې یا الله خیر اوس په څه بلا باندې ورواړېدم، خو دا جنۍ پوه شي چې دا څوک په مصیبت کې ګیر دی. دا د دې هلک نه تپوس وکړي خانه چې ته څوک یې او دلته کې څه کوې. نو دا چې د ده نه تپوس وکړي دی لږ خوشحاله شي. دی راته خپله ټوله قصه وکړي چې زما سره داسې کهانه وشوه. دا جنۍ درته ووایي دا په هر چې څوک ناست دی دا ګوډې چې خوري، یعنې په اور چې دا ګوډه پخې او خوري او ته چې چا په کمره کې بند کړې دا زما پلار دی او دا یو جادوګر دی. ده ته ووایي چې ته خیر دی مه خفه کېږه، که زما پلار جادوګر دی خو زه د هغه نه غټه جادوګر یم، یعنې که زما پلار 14 دی خو زه 16 ډګري یم او ته پریشانه کېږه مه، زه به تا ته جادو وښیم. دا د ده لپاره خوراک ته څه ورکړي، دا هلک لږ وخوري، د ده په ساه کې لږه ساه راشي او دی د جنۍ سره ناست وي. په دې کرته کرته کې دا جنۍ د له ښایسته کپړې هم ورکوي اغوستوله او رده ډېر ښایسته وخت تېرېږي. په دې کې یو کال وشي د دې هلک چې دا کوم پلار وي دی سوچ وکړي چې راشه زما د زوی خو یو کال وشو خو زه پسې لا نه ځم چې دی صحیح ټرین شي یو 2 کاله بعد به پسې زه لاړ شم. 2 کاله بعد به زما زوی چې کوم دی هغه به ښه ټیټ ماسټر شوی وي او د هغې نه بعد به زه خپل دا زوی واپس د ځان سره راولم. دلته کې دا جنۍ چې کومه وي دا د هلک ته ښه ښایسته طریقې سره جادو ښیي، یعنې چې دی ښه بهترین کلاکار د ده نه جوړ شي او چې د ده مقابله څوک نشي کولی. بل طرف ته د هلک د دې جنۍ نه جادو زده کوي او دا جنۍ د دې هلک ډېر زیات خدمت کوي. په دې کې 2 کاله تېر شي د دې هلک ته پلار راشي چې دی چې وګوري هغسې د بیرې د ونې د لاندې جادوګر ناست او هغه ګوډې جوړی او ښه په مزې مزې باندې خوري. د پلار یې د جادوګر خواته راشي او د ده نه تپوس وکړي چې ای د الله بنده
ته دلته کې ناستې او زما زوی څه شو؟ دی ورته وویل چې کوم زوی؟ دی ورته وویل چې 2 کاله مخکې ما هغه راوستی او ستا په شاګردۍ کې مې دلته پرېښی و. دی ورته وویل چې ما ته خو پته نشته. دی ورته وویل چې ولې نه، تا چې ماله چابیانې راکړې او په دغې کمره کې دې دا زوی بند کړه او بیا لاړ شه. د نن نه 2 کاله مخکې خو ما خپل زوی تا ته راوستی او په دغې کمره کې مې ستا په کېنه بند کړی و. دی ورته وویل چې نه زه د دې کړۍ نه پاڅېدلی یم او نه ما سره دومره ټیم شته چې زه ستا د زوی ننداره وکړمه او ته ورشه خپل زوی دې په خپله تماشه کوه. دا پلار چې کله دا خبرې واوري د ده د شکل رنګ چې کوم وي دا بدل شي، ولې چې د نن نه 2 کاله مخکې د خپل زوی راوستی او د دې جادوګر په کېنه باندې په کمره کې بند کړی و. پلار ډېر په یاره د دغې کمرې طرف ته روان شي چې په کومه کې د خپل زوی د نن نه 2 کاله مخکې بند کړی او ډېر زیات خفه وي چې د جادوګر داسې خبره وکړه چې زه خو نه پاڅېدلی یم د دې ځای نه او نه زما سره دومره ټیم شته چې ستا د زوی تماشه وکړم. دی لاړ شي چې کمرې ګېټ کولاو کړي، په هغه کې چا